که زه تاسو ته ووایم چې تاسو به دې انسي ته داسې وګورئ او د دې سکویر به معلوم کړئ. السلام علیکم and welcome to the روی اکیډمي. امید لرم چې ټول بخیر. امیجن کوئ چې تاسو په یو امتحان کې ناسئ او تاسو ته د 95 سکویر معلومول شو، نو آیا تاسو به کینئ د دې کالکولیشن به کوئ؟ نه، بالکل نه. که زه تاسو ته ووایم چې تاسو به دې انسي ته داسې وګورئ او د دې سکویر به معلوم کړئ. نو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته راوړي دي داسې آسان ټریکس چې د هغې په ذریعه باندې تاسو د مختلف نمبرز سکویر معلومولی شي. 3 داسې ټریکس چې هغې باندې تاسو ډېر په اسانه سره تاسو د نمبرز سکویر معلومولی شي. نو هغې کې اولنی نمبر ټریک دی چې د هغه نمبرز سکویر کم چې اینډینګ د هغې په 5 باندې اینډینګ شوی، یعنی هغه ختم شوي په 5 باندې. نو دا د دې مثال به موږ واخلو 85 د 25 سکویر مونږ معلومو. نو دې کې به اول مونږه د لاست ډیجټ وګورو، دا 5 دی، نو 5 سکویر به مونږ معلوم کو. د 5 سکویر شو 25 شو، نو 25 به مونږ دلته ولګو. بیا به مونږ دې انسي ته وګورو، دا 8 دی، نو د دې نه اخوا مخکې کومه ان سره 9، نو دا 8 لوه په 9 کې ضرب مونږ ورکو، نو 9 اټي 72، نو دا مونږ دلته ولګو، نو دا شو 85 یعنی د 85 سکویر. که بله انسه مونږ واخلو 75 د 75 سکویر، 75 سکویر، نو دې کې لاست ډیجټ 5 دی، نو 5 25 د دې 25 سکویر راغی د 5، نو 25 ولګېدو. بیا دویم کې مونږ څه وویل چې تاسو به دې انسي ته ګورئ، د دې نه اخوا کومه انسه چې ده پسې بله کومه انسه سره 8 دی، نو 7 لوه په 8 کې ضرب ورکو، 7 لوه په 8 کې ضرب ورکو، نو 7 اټي 56، 56 به مونږ سره دلته ولګو، نو دا دې 75 سکویر شو. دا شانتي نور انسي هم تاسو په دې باندې ټرای کولی شئ کوم اینډینګ چې 5 باندې شوی. دویم نمبر ټریک له موږ راځو، هغه نمبرز چې هغه د 100 نه کم وي د هغې سکویر به موږ څنګه معلومو؟ نو موږ مثال په طور موږ اخلو د 100 نه کم، د 100 نه کم، نو 98 موږ واخیستو، د دې سکویر موږ معلومو. نو د دې طریقه ول دا ده چې موږ به دې ټوټل هندسې ته موږ وګورو، دې ډیجټ ته موږ وګورو، دې نمبر ته موږ وګورو چې دا د 100 نه څونه کم دی، چې څومره دا د 100 نه کمي، دا 2 کم دی، نو 2 سکویر به موږ واخلو، د 2 سکویر راځي 4، 2 سکویر راځي 4، دا 4 موږ دلته ولګاو. بیا به موږ دې ته وګورو چې د 100 نه څومره کم دی، هغومره به نور هم ماینس کو، نو 98 یعنی 98 نه چې موږ 2 ماینس کو، نو 96 راغی، 96 راغی، دا دې سکویر شو، 98 سکویر شو. که دې دویم مثال موږ واخلو 96 مونږ واخلو، 96 د 96 سکویر مونږه معلومو. نو اول مونږه څه وویل چې اول به مونږ دې ته وګورو چې دا د 100 نه څومره کمه ده، نو دا 4 کمه ده، نو 4 سکویر به مونږ واخلو، 4 4 16، د دې 16 سکویر شو، نو 16 دلته ولګېدو. بیا مونږ وویل چې دا د 100 نه څومره کمه وي، نو هغومره به نور هم ماینس کو، نو دا 4 انسي کمه ده، نو 4 ته مونږ نور هم ماینس کو، نو دا څه شو، د 96 نه چې 4 ماینس شي، نو 92 شو، نو دا دې شو د دې 96 سکویر شو. دا شانتي نور هم تاسو په دې باندې ټرای کولی شئ. دریم نمبر ټریک دی چې هغه انسو دپاره دی، هغه نمبرز دپاره دی چې هغه د 100 نه سوا وي. نو دې کې به مونږ اگزامپل واخلو، 100 نه سوا 102 سکویر مونږ معلومو. دې کې هم هغه سیم طریقه ده، دې کې به اول مونږ دې ته وګورو چې دا د 100 نه څومره سوا دی، دا 2 ډیجټ سوا دی، نو 2 سکویر به مونږ واخلو، د 2 سکویر راځي 4، دا 4 دلته ولګېد. نو بیا به مونږ دې ته وګورو چې دا د 100 نه څومره سوا دی، هغومره به اوسه نور هم مونږ 8 کو، نو 2 سوا دی، 2 مو سه 8 کو، د 104 104، دا د 102 سکویر شو. اوس که مونږ بل اگزامپل والو 103 سکویر مونږ معلومو. نو اول به مونږ وګورو چې دا د 100 نه څومره سوا دی، نو د هغې سکویر به مونږ والو، نو 100 نه 3 سوا دی، 3 9،
د 9 سکویر شو نو 9 دلته ولګېدو او بیا په دویم سټپ کې به موږ وګورو چې 9 نه څومره سیوا دی هغومره به اوس نوره میټ کړو نو 3 سیوا دی 3 مو څه نوره میټ کړو نو 106 نو دا شو 103 سکویر. دا و هغه درې اسان ټریکس چې د هغې په ذریعه باندې تاسو د نمبرز سکویر معلومولی شئ چې صرف هغه انسی ته وګورئ. نو دغه شانتي نور ټریکس به هم موږ تاسو ته راوړو ځکه چې د میتس مسلې لږې سیوایي په میتس کې کنفیوژن سیوایي سټوډنټانو ته نو موږ به کوشش کوو چې اسانه طریقه باندې او په پښتو کې تاسو ته میتس هغه اسان ټریکس در وښیو تاسو ته میتس په اسانه طریقه باندې حل کو او د دیروي اکیډمي مطلب هم دا دی چې زده کړه په پښتو ژبه کې